د 2015 لنکا پریمیر لیګ ته ستره ضربه دوه تاریخي لوبډلې له لیګ بهر شوې. د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د لنکا پریمیر لیګ له پیل مخکې جافنا کینګز او کولمبو سټرایکرز لوبډلې نور د دې سیالیو برخه نه دي. دواړه لوبډلې د تړون د شرایطو د نه پوره کولو له امله لیګ ایستل شوي دي، خو دا لا هم نه ده روښانه شوي چې کوم خاص شرایط یې مات کړي دي. جافنا کینګز چې تر ټولو بریالۍ لوبډله ګڼل کېده 3 ځلې اتلولي ګټلې وه او اوس له دریم مالک سره مخ ده. بلخوا کولمبو سټرایکرز چې مخکې نوم کولمبو کینګز او کولمبو سټارز هم و خپل څلورم مالک ته لیږدول شوي ده. دا بدلونه د ایل پی ایل د اوږدمهاله ستونزو یو بل ثبوت ګڼل کیږي چیرې چې مالي ادارې او مدیریت بهرنونه پرلپسې راپورته شوي دي. خو د سریلانکا کرکټ بورډ باور لري چې د آی پی جی ګروپ سره په همغږۍ به د لیګ اعتبار او ثبات وساتي. تمه ده چې د 2015 کال سیالۍ به د جولای او اګست په میاشتو کې ترسره شي، خو کره نیټه یې لا په ډاګه شوې نه ده.